د افغانستان او پاکستان لوبه مخکې ترسره شوې لوبې پیچ د هوا حالات احتمالي لوبډلې او ارزونه دا هر سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ خو تر هغې دمخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی هیله ده همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. افغانستان او پاکستان نن شپه داسې مال یو د بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کېږي چې دواړه لوبډلو خپلې ترسره کړې لوبې ګټلي او لا ورپسې ماتې نه ده ثبت شوې. دواړه لوبډلې یوازې یو ځل په شل اوریزو لوبو کې تر نننۍ لوبې وړاندې یو له بل سره مخامخ شوي دي، کومه لوبه کې چې پاکستان په 6 ویکټو افغانستان ته ماتې ورکړې. که څه هم نیوزیلینډ او هند ته له ماتې ورکولو وروسته شنونکي فکر کوي چې ګرانه به وي پاکستان لوبډله د شل اوریز جام روانو سیالیو کې ماته شي، خو د افغان لوبډلې لومړۍ لوبې او د متحده عربي اماراتو لوبغالو سره بلدتیا ته په کتو دا ممکنه ده چې افغانستان په وړاندې ماتې وخوري. یاده لوبه په 2014 میلادي کال د متحده عربي اماراتو په شارجه کې شوي او پکې له افغان لوبډلې نجیب زدران تر ټولو ډېرې 38 منډې کړي او د پاکستان له لوري بیا محمد حفیظ تر ټولو زیاتې 43 منډې کړي. پیاوړې او کمزورې برخې په توپوهنه کې له ډېر وخت راهیسې د پاکستاني لوبډلې تر ټولو تکیه په خپلو اوپنرانو بابر اعظم او رضوان ده، خو د نیوزیلینډ په وړاندې لوبه کې د یادې لوبډلې میډل آرډر هم ښه لوبه وکړه او لوبډله یې بریالۍ کړه. دا هغه څه دي چې د یادې لوبډلې روزونکي او مینوال یې د خپلې لوبډلې د مخکې تګ په اړه لا ډېر باوري کړي. بالینګ کې بیا د پاکستان لوبډله د هارد ټیپ بالران، چپلاسي فاست بالر، ښي لاسي فاست بالران، لیګ بریکر، آف بریکر او چپلاسي وروتو بچونکي په خپل جوړښت کې لري چې ورسره د یادې لوبډلې دا برخه خورا غښتلې ده. افغان لوبډله لوبډرانو په ګډون د افغان لوبډلې نږدې ټول توپوهنې بیا په ښه فورم کې دي او دا چې له دوی لوبغالي سره چېرته چې له پاکستان سره لوبه کېدونکې ده په ښه ډول بلدتیا لري. بل هغه څه دي چې له افغان لوبډلې سره به د لوبې په جریان کې مرسته وکړي. د سپین بالینګ برخه کې افغان لوبډله خو نه لري، مګر هغه څه چې ورته د تشویش وړ دي هغه د فاست بالینګ برخه ده، کومه چې یو ښه فاست بالر کمی محسوسېږي. پیچ او د هوا حال د لوبې لوبغالي پیچونه له تېرو څو کلونو راهیسې ډېر نه دي بدل شوي او له 150 څخه تر 160 پورې او 60 ډول منډې جوړیږي. د یاد لوبغالي پیچونه د سپینرانو او چټکو بالرانو دواړو سره مرسته کوي او کله بونډریو سره د نږدې پیچ څخه ګټه واخیستل شي نو د ښي لاسي او چپلاسي جوړښت څخه په ګټه اخیستنه توپوهونکي کولی شي په اسانۍ لنډې بونډرۍ ټارګېټ وګرځوي. نن د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې اسمان شین اټکل شوی او د ورځې په اوږدو کې به د تودوخې درجه د 24 څخه تر 32 سانتي ګریډ ترمنځ وي. احتمالي لوبډلې سره له دې چې افغان لوبډلې خپل لومړۍ لوبه په لوی توپیر ګټلې، خو د دوبۍ لوبغالي ځانګړنو ته په کتو ممکن لوبډله کې د ولراونډر پر ځای فاست بالر اضافه شي، خو پاکستاني لوبډله ممکن خپل وینینګ کمبینیشن کې تغییر رانه ولي او هغه لوبغاړي ولوبوي چې د هند او نیوزیلینډ په وړاندې لوبېدل. د افغانستان احتمالي لوبډله شهزاد محمدي، حضرت زازی، رحمان الله ګربز، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد نبی، کریم جنت، ګلبدین نایب، راشد خان، مجیب الرحمن، نوین الحق او حمید حسن. د پاکستان احتمالي لوبډله بابر اعظم، محمد رضوان، فخر زمان، محمد حفیظ، شعیب ملک، اسف علي، اماد وسیم، شاداب خان، حسن علي، حارث رؤوف او شاهین آفریدي. مهمې نقطې تر دې مهاله د 12 غوره پړاو لوبو په لړ کې 9 لوبې شوي چې اته یې هغه لوبډلو ګټلي کومو چې دویم بیټینګ کړی. یوازینۍ لوبه چې د لومړي توپوهنې والا لوبډلې ګټلې هغه افغانستان دی چې له خپل ورکړل شوي هدف یې دفاع کړې ده. قدرمنو مینوالو دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. تر بل خبر چې یو ځل بیا زه ځای د لږ وزه ستاسو په دران چوپړ کې ازارېږم په بخول کې لا ځان لم مسپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله سوکاله مو غواړم. افغان کریک انفو چینل او افغان کریک انفو نیوز فیسبوک پاڼه در سره لایک او سبسکرایب کړئ.